نشین کې خاصه ماشین کې خاصه چورانه نه کې مینوالو د سفر په حالت کې هم او د سفر په حالت کې را سره چې په ګاډي کې دا سندرې اورئ دا خوږ او جادوګر غږ کوم په بیک ګراوند کې تاسو ته راځي دا د پښتو د وتلې سندرغاړې ګلنار بیګم غږ دی. ګلنار بیګم اوس په دې دنیا نشته، وفات شوې ده. هغې د پښتو فلمونو دپاره په زرګونو سندرې ویلي، د ریډیو دپاره هم سندرې ویلي دي. ګلنار بیګم څوک وه، چېرته اوسېدله، هغه د فن په کوم مقام فایز وه، د دغې ټولو دپاره که څوک اتارټي ګڼلی شي یا په دې باندې خبره کولی شي هغه محترم غازي سیال صاحب دی، څوک چې د پښتو وتلی شاعر دی او ګلنار بیګم یې ډېرې غزلې هم ویلي دي، سندرې هم ویلي دي. غازي سیال صاحب د ګلنار بیګم د استاد حیثیت لرلو. غازي سیال صاحب چونکې په بنو کې اوسېږي، ګلنار بیګم هم په بنو کې وه. نو راځئ نن مو بنو ته بوځم، د غازي سیال صاحب د خولې نه درته د ګلنار بیګم د ژوند او فن په حواله باندې احوال در کوم او د ګلنار بیګم کور او د ګلنار بیګم مقبرې ته به مورولم چې د نږدې دی درته وښیم. ورسېدو بنو ته او په بنو کې د غازي سیال صاحب حجرې ته. دغه جنګۍ ده، د ونو د سوري د لاندې ناست یو، ګرمي هم ده. غازي سیال صاحب نه به د ګلنار بیګم په ژوند او فن باندې خبرې اورو. غازي سیال صاحب ورسره ډېر نږدې پاتې شوی، ډېر د نږدې نه پېژني. راځئ نور درته د غازي سیال صاحب په خوله باندې د ګلنار بیګم احوال درکوو. ګلنار بیګم خو د خپل د دې نوم شیرینه و، د کونړ وه، د افغانستان مامنده خوږخیله وه. د شناختي کارت مطابق تاریخ پیدایش د دې 1942 دی. د دې پلار چې کوم هغه ګل محمد نومې دی، د پلار یې راغلی ډېر د مخته نه شهبازګړه کې اوسېدل. ګلنار بیګم هغه ته داسې راغله ریډیو ته چې تاسو به د ګوهر بیګم نوم اورېدلی، ډېره سینیر فنکاره وه. هغه وخت کې لا ریډیو جوړه شوې نه وه چې د هغه میداني مجلسونه به کول. د هغې په وساطت د پېښور نه راغله، هغې دا ورته ویلي چې زه به تا ریډیو ته راولم. هغه وخت د ریډیو ډېر هغه بنو ته یې راوسته او بیا دغه ځای څه وخته پورې تېره کړه. بیا خپل ورور دلاور ته په نکاح وکړه. بیا یو ورځ رشید علي دهقان بنو ته راغلی و او په بنو کې د خاص په دې پسې راغلی و. ما ته ټلیفون وکړ چې سیال صاحب ته راشه. زه راغلم، ګلنار بیګم هم راغلی وه. ورته داسې د هغه حجره ورته وایي که کمره وي، په هغه کمره کې رشید علي دهقان دننه ناست و او سپیکر هغه داسې مایک یې دې ته بهر د دروازې سره ورته ایښی و. دې سندره ورته وویله. هغه سندره دغه وه چې اول د کړه کړ مزل د برمه ویستمه. نو دا غزلې چې وایي بیا پېښور ته هغه ځان سره یوړه، د دې اواز یې خوښ شو او باقاعده بیا دې ته پروګرامونه شروع شول. ورته ریډیو ته داسې تللی وه. ما سره خو تعلق داسې اتفاقا و. دا سندرې مې ورته لیکلې او دې به یې ښکولې. د دې تلفظ یې صحیح نه و. تلفظ بیا داسې هغه شی چې د سندرې په هغه باندې مې زما د دې بیټک ته به زه تلم او د دې سره به ملاقات کېدی او بیا مې د رور او د خور په هغه باندې سره ونیول.
ما ګلنار بیګم ته سندره ورکړه او ګلنار بیګم ماته شهرت راکړ. ګلنار بیګم یوه با اخلاقه، با حیا، با وقاره ښځه وه. هغه ډېره په نه خبره باندې به غوسه کېدم او بیا ډېر په نه خبره به راضي کېدم. هغه ډېره سخي هم وه. هغه د 5 وخته لمونځ عادتي هم وه. ساده هم ډېره وه. دومره ساده وه چې په بازار کې به روانه وه، پرې چپلې به یې په پښو وي، چا نه پېژانده چې دا به څوک وي. دا هغه ګلنار بیګم ده چې هغه نوم یې په دنیا کې نه ځایږي، خو دی بلکل څه هغه نه ده کړې. د پردې دومره پابنده وه. پرده یې کوله او ډېره کلکه یې کوله. د تصویر خو په ریډیو کې به هم دا په برکه کې به تله، فنکشن ته خو بیخي نه تله. سیال صاحب د هغې د کورني ژوند په حواله راته که احوال راکې، څونه بچي وو، په بچو کې چاته دا فن پاتې دی که نه دی پاتې؟ د ګلنار بیګم 3 لوڼه دي او 3 زامن دي. نه بچو کې نه بچې سندرې ویلي دي، نه لوڼې سندرې ویلي دي. کنې په هغه کې یوه لور یې وه کراچۍ ته واده ده، د هغې ډېر خوږ اواز و، په دې نه هم خوږ اواز و. ما ته یو کیسټ هم په هغه کې کړی و، په خپل اواز کې کړی و. خو ما ورته وویل چې یاره دا که سندره، ده ویل چې سیال صاحب دا خو ما ته خو پښتنو ډمه وویل، خو زه په اولاد باندې ډمه نوم نشم زغمله، زه په هغه باندې هغه نه وایم، سندرې نه په وایم. ما ډېرې وویلې، پښتنو ما ته څه راکړل. مینوالو د ګلنار بیګم په ژوند او فن باندې مو د ښاغلي غازي سیال صاحب نه معلومات فاورېده. د دې نه پس مو بوځو د بنو هغه محلې ته، هغه کور ته چې په کم کې ګلنار بیګم بلا موده استوګنه کړې وه. اوس اگر چې هغوی د هغوی فیملی دلته نشته دی، د بنو نه تللي دي، خو هغه ځایونه درته ښیم او د هغې نه پس به مو ورولم مقبرې ته او د ګلنار بیګم قبر به هم درته ښیم. نو راځئ تاسو بوځمه اوس هغه محلې ته په بنو کې چېرته چې ګلنار بیګم ژوند کولو. مړه به شي شمې یوه شپه به ستا رڼا وي، مړه به شي شمې یوه شپه به ستا رڼا وي، خندا که په ژړا وي دا ژوند به دې تېرېږي. ولې ته ټوله شپه ژړېږې، فایده دې نشته ژړېدو کې. زه هم سوځېږم ستا په شانې. مینوالو دا رالمه د بنو اریا سماج محلې ته. دا هغه محله ده چې دلته ګلنار بیګم راواده شوې وه په بنو کې چې بیا ژوند کولو، نو هغه په دې کور کې اوسېدله. خو اوس چې دلته رالمه نو زما په علم کې دا خبره راغله او تاسو دا کتی شئ چې په کوم کور کې ګلنار بیګم اوسېدله، هغه کور اوس خرڅ شوی، د هغې بچو خرڅ کړی دی او دا د دې علاقې یو بل زلمي اخیستی عبدالرحمن، هغه سره به هم خبرې کوو. خو دې کې یوه خبره چې کومه ډېره زړه بوږنونکې ده، هغه دا ده چې که د نورو ملکونو یا د نورو خاورو داسې لوی فنکاران وي، لوی هنرمندان وي، هیروز وي، د هغې کورونه، د هغې د ژوند نښې نښانې هغه د میوزیمونو په توګه باندې راتلونکو نسلونو دپاره محفوظ ساتل کېږي. ولې د پښتون فنکار په دې معاشره کې قدر دا وي چې دغه که سبا تحقیق کېږي، خلک د ګلنار بیګم کور ګوري، د هغې د ژوند هغه نښې نښانې ګوري، نو هغه په داسې حال کې ده چې هغه اوس د منځه لاړلو، دا د 9 مرلو کور او په دې باندې نوې سره آبادي کېږي. دا چې چا اخیستی د هغوی سره لږې خبرې کوو. عبدالرحمن مې خوا ته ولاړ دی. عبدالرحمن ستړی مه شي، تاسو ته دا معلومات و چې دا م اخیسته چې دا هغه تاریخي کور دی په کوم کې چې ګلنار بیګم اوسېدلې وه؟ بالکل دا معلومات و، خو دا لکه 3-4 پیرې خرڅ شوی دی. اوس دا تقریبا اوس ما واخیسته. چېرته زړه خو ورته دا نه ویلي چې یاره دا خو دونه لوی هنرمند کور دی چې دا محفوظ وساتم په هغه حالت کې؟ ارته ویلي و، ما ډېر پرېښه، خو بس ما لکه مجبوري شوه. ستاسو نوم دی زلمیه؟ جی احسان خان. احسان خان، دا راته ووایه په دې محلت کې در سره د ګلنار بیګم ژوند تېر شوی دی؟ جی جی بالکل ډېر. څنګه ته خو به وړوکی وې هغه وخت؟ جی جی زه ماشوم. لږ راته ووایه چې هغه به د ګاونډیانو سره څنګه وه، مینه به یې څنګه کوله، شفقت پکې څنګه و، راشه درشه پکې څنګه و؟
هغه په دې هغه کې مطلب د پوینټ اف ویو کې هغه ډیر نایس و کنه مطلب داسې ساتل لکه خپل کور کسان کنه او هغې نه پس مطلب د یو خپل فیلډ خو زه دونه ستر شم د چېرته کتلی نه دی که نه اواز مې اورېدلی دی مې چېرته کتلی دی مخامخ که نه او بل هغې له پسه مطلب نور هم د داسې ریلیشنز وو چې چا دا نه کړل چې دا پردي خلک دي یا مې مطلب ګاونډیان دي لایک لکه یو کور چې که نه دې شانتې مطلب مړی ژوندی به یې څنګه و مړي ژوندي ښې بدې له بدله راتلله مالت بالکل بالکل محلې کې هم دلته محلې کې څه چې مطلب نور محلې کې هم لر بر څونه په بندو کې هغه به وو اکثر به د مطلب خامخا پارټیسپیشن پکې کوو چېرته ودونه چې به اوس تاسو به دې محلت کې تاسو به ترې فرمایش نه کولو چې هغه به راتلله چې موږ د سندرې ووایو یاره هغې ټایم کې مونږ خو من ماشومان وو که نه هغې ټایم کې دو ډېره مخره وه که نه مطلب ایج یې ایجډ وه که نه هغې له پاسه ما ته خو دونه پته نه دی چې واده کې به دې سیټ اپ و که نه مینوالو د ګلنار بیګم دغه ړنګ کور مو درته وښودو کوم چې اوس له منځه تللی او د دې په ځای یوه نوې وداني جوړه شوې ده او دغه ته چې ګوري بنده نو یو افسوس ضرور انسان ته ورشي چې نن که په پېښور کې د لیف کمار پاتې شوی دی او هغه په هندي فلمونو کې کار کوي د هغه د کور دپاره دا غږ اوچتېږي چې دا د قومي ورثه وګرځولی شي ښه خبره ده نن که د نورو قومونو فنکاران دي او هغې داسې چرته ژوند کړی دی د هغې نښې نښانې وي هغه د یادګارونو په توګه باندې ساتل شوي او د هغې کورونو ته د میوزیمونو درجې ورکړی شوي ولې زما د خاورې پښتون فنکار دونه بې قدره واقع کېږي چې نه خو د هغه په ژوند باندې څوک پوښتنه وکړي نه په مرګ پوښتنه وکړي نه د مرګ نه پس څوک یاد کړي او د هغه نښې داسې په بېدردۍ سره د هغه نوم داسې په بېدردۍ سره د تاریخ د پاڼو نه ورکېږي لکه نن چې د ګلنار بیګم کور د دې محلې نه ورک شي راځئ د دې نه پس مې بوزم د ګلنار بیګم قبر درته ښایم रूह बमीद तना रूह बमीद तना वीवतले चिरासे जोड़ बवी पमाद खावरुसले चिरासे دې خو د مرګ نه مخکې ما سره دا وصیت یې کړی و ماته زمونږ جماعت دی ګوهر صاحب لیدلی دی هغه جماعت سره قبرستان دی زمونږ دی هغه ځای ما ته ښودلی و چې دغه ځای به زما قبر وي خو زما یو تره زوی و هغه دا خبره وکړه چې دغه ځای خو باید ته ښخه کړې خو دا خو پښتون معاشره ده دغه ځای به څوک څه خبره کوي څوک به څه خبره کوي دی خو سندرې خو ویلي دي هغه به څه خبره وکړي ته به په غم ورسره واوړې خیر ما ورته چې زه داسې فکر نه کوم دی ما ته ویلي دي چې دغه ځای مې ښخه کړه زه دغه ځای ښخوم راغلم دوی سره هغه څو کسان مې راوغوښتل چې تاسو قبر که نه یې چې راغلم خاوند یې دا خبره وکړه چې نه زه خو پښتون قبرستان کې ځکه ښخوم چې زما مېلمانه به راځي د پېښور نه او ستاسو کلی لرې دی تکلیف وایي هغوی دپاره ما ډېر هغه د دې وصیت ورته مخکې کړ خو د خبره ونه منله خلک داسې حکومتي چارواکي د فني ادارو مشران راځي تاسو نه پوښتنې کوي د دې په حواله چې ما د ګلنار بیګم قبر ته بوځم غیر د تا نه چې دا نن راغلی و تا یې پوښتنه وکړه او مخکې اباسین راغلی و زمونږ کلي ته ما سره پروګرام کوو بیا وایي چې قبر ګلنار بیګم قبر ته ورشه بغیر د دې نه نور چا پوښتنه نه کړې حکومتي خلکو خو بیخي د په فن پوهېږي نه پښتون هم نه پوهېږي په خپل فن باندې ګوهر وزیر صاحب ستړی مه شئ مننه تاسو هم ستړي مه شئ چېرته دلته د ګلنار بیګم په نوم باندې څه سرکاري وداني منصوب ده سړکونه منصوب دي سرکاري ودانۍ یا سړکونه خو پرېږده چې د هغې کومه خپله محله ده محله آریا سماج هغه هم د دې د نوم سره نه ده تړل شوې بنو کې دغسې ډېر ځایونه شته لکه پارکونه هم شته دلته لایبرریانې هم شته دلته هالونه هم شته سړکونه هم شته چې هغه لکه په داسې نومونو باندې منصوب دي چې هغه غیر معروف شخصیات دي د هغې په مشره کې هیڅ قسم خدمات نشته د هغې نوم سره تړلی دي څوک ملکان دي څوک څه شي دي نو پکار دی چې د بنو څه مشهور ځایونه د دې د نوم سره هم وتړلی شي ښاغلی عمر دراز وزیر زمونږ یو بل خبریال ملګری دی دلته په موضوعاتو باندې په معاملاتو باندې ژور نظر لري دوی نه لږې
پوښتنه کوو. عمردراز ستړی مه شئ. ډېره مننه تاسو. عمردراز تاسو خو باخبره خلک یې، د دې ځای چې څونه اکټیویټیز کېږي د هغې نه دنیا خبره وایي. چېرته داسې خبرونه مو تر مخه راغلي دي چې نن د ګلنار بیګم په یاد کې یوه غونډه وشوله، نن پلانی منسټر راغللو، د پلانی فني ادارې ډایرکټر راغللو، داسې خبرونه هم کله تاسو ورکړي دي؟ فراق صاحب صحافت کې خو زمونږ وخت وشو، خو 7 کاله زما د بنو په ډګر باندې پوره شول. په دې 7 کالونو کې چېرته معمولي شانتې غونډه هم مونږ د ګلنار بیګم په نام باندې چېرته ونه لیده. هغه ګلنار بیګم چې د فن په دنیا کې ډېر لوی نام دی، ملکه نورجهان نه پس ملکه کوهسار خطاب باندې لمانځلې شوې ده، خو هغه ملکه کوهسار نن د قبر حال دنیا کتلی شي. نو هغې په یاد کې چېرته غونډه دا خو چېرته مونږ سوچ هم نه دی کړی، نه چېرته په دې قبرستان کې د فن د ترویج چې کومې ادارې دي، د کلچر محکمه ده، یې ورکوټې شانتې چارواکي هم دلته چېرته زحمت ونه کړو چې دې قبر ته راشي. اوس تیرا بلمان رازې او پست مرګ وي، سبای مزوي سبای مزوي نا بللې چې راځې، جوړ بوي په ما د خاورو سلې چې راځې، روح به مې د تنه وتلې. مینوالو که په داسې حالت کې خبرې کوم نو ډېر جذباتي کېږم به، ځکه چې زړه مې د جذباتو ډک دی. خو د سید رسول رسا صاحب یو شعر راته یادېږي چې د ایرو سلی مې وران نه کې رو تېر شه، باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. دغه یادګارونه، دغه شخصیتونه دا چې ټول عمر یې پښتنو ته ورکړی، بنده هغه وخت حیران شي چې د دوی په ژوند باندې خلکو څونه یادونه وکړه. او د ژوند نه پس که پښتنو ته چېرته مرده پرست قام خپل خلک وایي، نو هغه مرده پرستي خو هم د ګلنار بیګم دپاره حرامه ده، نشته. په مرګ هم چا ګلنار بیګم یاده نه کړله. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.